بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سوار لسم پارا سورة النحل 97 نمبر آیت تے دین مخ کی آیاتونو کی بیگا درس کی اللہ رب العالمین ذکر کړو چې اے مومنانو تاسو چې ما سره کم لوزونه کړي او قسمونه خوړلي نو هغه مه ماتوئ. د لوزونو د نه ماتولو دپاره یې 3 طریقې ذکر کړي چې بعضې خلک داسي چې کله هغوی د الله سره لوز وکړي ایمان راوړي په اسلام کې داخل شي لیکن دی بیا دغه لوز مات کی او واپس مرتد شي د کافرو سره ملګری شي نو د هغې 3 طریقې وي. الله د 3 واړو طریقو جواب وکړو. مختصر درته ویم یوه طریقه پکې دا ذکر شوه کله چې دا انسان مرتد کیږي او د دې خپل دین د اسلام نه اوړي نو د هغې یو وجه دی چې دی دې کافرو خلکو ته وګوري هغوی سره مال او دولت لږ ډیري نو د هغوی د مال او د دولت نه دی متاثره شي او دا دله چې الله رب العالمین کم ښایسته ژوند ورکړی خو لږ ګزاره حال دی نو په دې باندې دی قناعت او صبر ونه کي پس ایسته د کافرو سره ملګری شي او ایسته د ایمان نه څه شي مرتد شي یا سوچه کافر شي یا ته مرزایی قادیانی جوړ شي یا د شیعګانو سره یوځای شي. نو د هغې جواب کې الله رب العالمین وفرمایل چې انما یبلوکم الله به الله دا خو امتحان زه کوم په تاسو باندې کافر له مې لږ ښه مال دولت ورکړی او تا له مې لږ ګزاره حال درکړی دی نو ته ایمان مه پرېږده د مال او د دولت د وجې نه. دویمه طریقه پکې دا ذکر شوه چې کله کله د یو قوم مشري سپینګیری مقتدام ورته ویلی کېږي لکه یو پیری او هغه پسې ډېر مریدان شاته ورواني نو دا پیر چې کله په سمه لار باندې رواني نو زه ټیک ده دا مریدان هم د ده په سمه لار کې تابعداري کوي لیکن کله دا پیرو د دې کافرو خلکو نه متاثره شي شیطان دوکه را دوکه کی او دی و یره دا د کافرو سبب ناسته پاسته شروع کم دا به م ځان سه یو ځای کم ډله پره به مې ښه سیوا شي نو ایستره دې دین نه څه شي مرتد شي نو کله چې دا مشر مرتد شي نو دا کشران هم ځان پسې ایسته واړئ نو د هغې په جواب کې الله وفرمایل چې وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل الله ولکم عذاب عظیم. الله وایي داسې خلکو ته به زه جهنم عذاب ورکوم چې نور خلک هم د الله د لارې نه اړول او دوی له به لوی عذاب ورکو. درېیمه طریقه پکې دا ذکر شوه چې کله کله
دا کافر خلق د مؤمنانو ته د دنیا هرس ورمخې ته کی مال او دولت ورته پیش را پیش کی د مقصد د پاره چې دا مسلمان زمنګ ډلې تراشي نو مسلمان هم ساده ډیر زر است دوکش ایمانی کچي بس استا حکم دین چې دین محمدي هغه پری دی او د په دې بل لار باندې روان شي دا غي په جواب کې الله فرمایل چې تاسو خو د دنیا د مال او دولت د وجې نه دین پرې دی وګوره دا یاد وساتئ انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق الله وی زما سره چې د دې ایمان په بدله کې چې تاسو لکه اجرونه او ثوابونه در کومه ګوره ډیر غوړه دي او بیا الله فرمایل ما عندكم ينفد تاسو سره چې سدي په دې دنیا کې کمال او دولت ته ک بنگلا دا ک گاډي دې کار سدي الله وی دا ډیر زر فنا کیږي او وما عند الله باق الله وی ما چې د لکم نعمتونه تیار کړی دي مؤمنانو ګوره هغه همیشه پاتې کیدونکي دي او په نعمتونو کې لوی نعمت جنت دی او جنت ته چې ورله به ټول هرڅو بستا دي اوس دی آیت کې الله رب العالمین زیر ورکی هغه خلکو ته کم خلق چې عهد پورا کوي دا کم لوزونه چې د الله سره کړي تر مرګ پورې په دې باندې سي باقی پاتې شي د ایمان کې داخل شي د مؤمن شي او دل چې مرګم راځي نو په حالت د سکه راشي په حالت د ایمان کې راشي د آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې کم خلق د دغه لوزونو او د خپل ایمان حفاظت او پابندي کوي نو الله هغه د پاره بشارت ډیر غټ زیره ول ذکر کړي دي او هغه له تعبیر ور کړي دي د عمل صالح او په امنو سره من عمل صالحا چا چې عمل وک صالحا نیک من ذکر کنارینی او انسا یا زنانی وهو مؤمن او د مؤمنی الله په چا کې چې دوه شرط رااله د ټولو نه اول د ایمان راوړو او د ایمان سره سره کم عمل کو عمل صالح نیک عمل کوي د بد عملونو نه ځان ساتي نیک عمل ستوي بس عمل صالح آسان معنی دا عمل صالح هغه ته وی چې په طریقه د پیغمبر باندې برابرۍ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقو مخالف نه بلکې د هغه برابرۍ دې ته ویل کېږي عمل صالح الله وی چا چې دا دوه کار وکړو ایمان راوړو عمل صالح وکړو من ذکر او انثى کاغه نارینه او کاغه زنانه کدا دوه کار زنانه کوي او کدا دوه کار نارینه کوي نو د هر یو د پاره جدا زیر ذکر کوي فلنحيينه حیاتا طیبا نو خامخا جون به ورکو مونږ دتا حیاتا طیبتا جون مزیدار الله چا چې ایمان راوړو دا غي سره نیک عمل کوو د ژوند بسې حیاتا طیبه هغه ژوند ته وایي چې مزیدار او د مزو زندگی وي په دنیا کې به دا ژوند دی او په آخرت کې به دا ژوند دی ګور نن سو په دې دنیا کې هر سړی لګي دی او دا کوشش کوي چې زما دا ژوند لګ د سکون شي او زما ژوند مزیدار شي د مزو نډک هر سړی دا غواړي کنه نارینم په دې کوشش کې لګي دی او زنانم په دې کوشش کې لګیا ده چې زما ژوند د مزو شي او مزیدار شي د سکون او د راحت شي نو د حیاتن طیبه د پاره الله رب العالمین بعضی اسباب مقرر کړی دي کم نارینا او کم زنانه چې په دې خبرو عمل وکړو نو الله به ولدا سي ژوند ورکی چې دومره مزیدار او د مزو ژوند به چې د پریشانی نه به بس بچ پریشانی به پکې نه راځي هغه د پاره یو سو اسباب دي یو سبب دی آیت کې دا ذکر دی چې ایمان د ټولو ناول بسړې سره وړي ایمان براوړي د ایمان سره سره دویم شرط دا دی عمل صالحا دی په طریقه د پیغمبر باندې عمل کده د ناستا د ولاړه د خوراک د سکاک د غم د خادي دا بټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه برابرۍ دریم شرط
چې دې پسې آیت کې الله ذکر کوي چې د قران کریم سره به خپل تعلق ساتي د پزړه کې بعد الله د دې کتاب سره مینه محبت پروت سلورم شرط مخکې تیر شوی الا بذکر الله تطمئن القلوب الله وی دې زړونو ته چې اطمینان حاصلېږي او سړی غواړي زما ژوند دې مزیدار شنو هغه دې الله ډیر یادای په ذکر د الله باندې سلور شو پنځم حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې جهاد کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جهاد دا داسې د جنت په دروازو کې یو دروازه ده د جنت اته دروازې دي او د هر دروازې خپل نوم دی یو پکې نوم دی باب الجهاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د جنت په دروازو کې چې دا د جهاد کومه دروازه ده دا داسې دروازه ده چې دا د انسان نه غمونه او پریشانۍ نه لري کوي پنځه شو شپږ شو پنځه شپږم حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوم انسان چې مسلمانی او الله د رزق ورکړي او حلال رزق حرام نه او ورزق کفافا او الله رب العالمین دله گزاره حال رزق ورکړي دومره چې د ور باندې گزاره کیږي خو دې سو کې دې صبر نه کار واخلي قناعت کې د کې خيسته خویدا دي چې دې و یره په دې لګ باندې بس زما زد الله په دې فیصله باندې راځم بس وخت می تیریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې انسان مسلمانی رزق حلالي او الله ولا گزاره حال رزق ورکړي او دې د حرس د دنیا ډیر نه کوي چې زبد اعمال څنګه ډیر کوم بس په دغه لګ باندې دې صبر کوي او خوشاله ور باندې داس انسان تم الله رب العالمین حیات طیبه ورکي خسته ژوند او مزیدار ژوند او بل پکې دا دی چې التوکل علی الرحمن چې سړی هر وخت په الله رب العالمین باندې خپل توکل ساتي چا چې دا اسباب استعمال کړو نو داغه ژوند تباغه به داسې ژوند دی حیات طیبه الله بوله مزیدار او د مزو ژوند ورکي نو ټولونه اول ایمان دویم عمل صالح دریم د قران سره تعلق سلورم د الله ذکر پنځم جهاد شپږم پنځم جهاد شو شپږم شو توکل په الله باندې او وم به دغه حدیث کې رااله چې سړی مسلمانی او رزق حلالي او الله ولا گزاره حال رزق ورکړي دی په صبر کوي دی د دنیا هرس ډیر نه کوي نو داس انسان ته الله ژوند ورکړي حیاتن طیبه الله به داسې ژوند ورکړي حیاتن طیبه چې به د مزونم ډکی او مزیدار بمي دغه زندگی بدله خوند او مزه ول ورکړي من عمل صالحا چا چې عمل وکنیک من ذکر او انثى کنارینه دی او کزنانا وهو مؤمن او دی مؤمنی فلنحيينه حیاتا طیبا نو خامخا وربکو دتا ژوند مزیدار ولنجزینهم او خامخا بدل بورکو دوی ته اجرهم د اجر د دوی باحسن خیسته ما كانوا يعملون د هغه عملونو چې دوی کول الله وی ورځ را روانه د آخرت تا چې کوم نیک عملونه په دنیا کې کړي د دې بدله احسن خیسته بدله درکو فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم دی آیت کی الله رب العالمین ترغیب ورکړي قرآن کریم ته او دی آیت کی د قرآن کریم د آدابونه یو ادب الله ذکر کړي او هغه دا دی کله چې سړی قرآن کریم لولي نو د دین اول بدیل وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دغه الله دی آیت کې دا ادب مونږ ترا کړی فاذا قرأت القرآن پس کله چې لولي ته قرآن فاستعذ نو پناه غواړه بالله د الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه ګوره که نارینه دی که زنانه که بالغ دی او که نابالغ دی خو دې چې کله قرآن کریم شروع کوي نو اول بسوي
تعوذ بوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هغه نه پس به د قران کریم تلاوت شروع کی. که یو سړی د قران کریم تلاوت د داسې زینه شروع کو چې هغه د صورت د سر نه نو هغه سره به تسمیه وي، اول تعوذ او بیا پس تسمیه د بسم الله الرحمن الرحیم، بیا باغ صورت شروع کی. که یو سړی د داسې زینه قران کریم لولي چې د مینز نه شروع کی، لکه زمونږ استادو چې صورت د مین نه شروع دي، نو دلته بیا صرف تعوذ ویل پکار دی. غوره خبره ده چې دې ځکه به سړی سوې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. که یو سړی تلاوت کو او دل یو کس راله او د سره ضروری خبره کول نه دی به قران بند کی، هغه سره چې کومه خبره ده هغه به وشي نو چې به قران شروع کی دی به وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پوه شئ په خبره باندې دا ادب د تلاوت د آیات ساتي. هر نارینا هر زنانا بالغ نابالغ کله چې د قران کریم تلاوت کې نو تعوذ اعوذ بالله به تمخ کې. علماء دلته لوی حکمتونه ذکر کړي چې الله رب العالمین د قران کریم د شروع کېدو نه مخکې د اعوذ بالله ول لازم کړی دا چې الله وی چې تب اعوذ بالله وی. نو بعضی پکې دادی د دې وی حکمت اصل کې غټ دادی چې دا مخکې د دې لوزونو خبره را روانه و چې الله سره د مؤمنانو کم لوزونه کړي الله په هغه باندې پوراواله وکړي. نو دا لوزونه موږ ته ذکر کړي، قران ذکر کړي دي. نو کله چې ته دغه لوزونو د پاره د الله دا کتاب کولاوي او لولي نو دی وخت شیطان به تعالی مخې لرازي تا ته وسوسه درشي. دغه شیطان اخو ځلی دشمن دی، هغه خو انسان د قران تلاوت ته نه پریدي کنه. اخو دا نه غواړي چې مؤمن مسلمان دی عبادتو کې الله دی رضا کی. نو الله وی چې شیطان دغه وخت کې راضي او تا تلاوت ته نه پریدي نو تعوذ بالله وی هغه بدن سشي او به تختینو تا ته مخص شي صفا بشنو. اعوذ بالله دی مقصد د پاره د غرنګ په خوب کې ویری دلی. بعضی کسانی خوب ودی د شپې په داسې خوب ویني چې دی ویریږي. دا غي د پارم طریقه دار غلي د اعوذ بالله وایا او په کم سایډ باندې چملاس وی غ سایډ به بدل کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه بداوا چې کم سایډ ته پروت او بل سایډ به بدل کو، تعوذ به وی او بیا به درې پیری لاړې داسې ټوکړي. او که مثال په تور کمره کې فرش یا دغه نو اسه عادت خیر دی او کا دینه پس ود شه ان شاء الله تر سحر پورې به د آرام د سکون خوب کې بیا به په خوب کې سکون نه یاري. دا غرنګ د شپې سملی ود کېږي ود کېدو نه مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه داوا چې دا سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس خلق وظیفه غواړي یره مال وظیفه راکا. په دا غټه وظیفه د قران کریم کنه دی باندې عمل پکار دی، نورو ته ضرورت دی. نو د شپې چې سملی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس دا به یو ځلوي په دې لاس به چوپ کې دا لاس به سر نخپو پورې په ټول بدن نه کوي. بیا به یو ځلوي په لاس به چوپ کې په ټول بدن به راکاږي. دریم ځل به وی په ټول بدن باندې به راکاږي. د شپې سملی آیت الکرسی وایا، د شپې سملی 3 شپېری سبحان الله، 3 شپېری الحمدلله، 4 شپېری الله اکبر. د شپې سملی دعا وایا اللهم بسمک اموت واحیا. دا ګور شرعي اذکار دي چې دا د کول قسم په الله کې د شیطان پلارم د لخواله رانږدې شي. او موږ دا شی کوو نو شیطان نه باندې همیشه مسلط دی، بس غالب دی یاره وي بیګا مې خوب ونه که سخت ستړی شوی نو تا شرعي اذکار نه دی ویلي. ټوله شپه در سره شیطان په خوب کې لوبې وکړي، یاری را یاری دي. خوب خو ته نه خوب کوم کې نو ستړی ستومانه وي، په دې باندې عمل فکار دی. فاذا قرأت القرآن پس کله چې لولت قرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. دلته لفظ د فاستعذ بالله راغلی دی، خو حدیث کې به د دینه تعبیر راغلی په لفظ اعوذ سره. نو موږ چې ویو د قرآن شروع نه مخکې نو داسې به نه وی چې استعیذ بالله، داسې به سړی وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذا قرأت القرآن پس کله چې لولت قرآن فاستعذ نو پناه غواړه بالله په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه. و دې دوه آیاتونو کې
الله رب العالمین ذکر کوي چې دوه قسمه خلق دي. یو قسم خلق هغه دي چې په هغوی باندې شیطان کوشش کوي خو ور باندې نه زورور کیږي. شیطان کوشش کوي چې زی گمراه کم خدا نشي گمراه کولی. هغه دغه خلق دي په دې آیت چې عمل وکړي چې دې په وخت د وده کېدو کې دی اعوذ بالله وایي چې باتروم ته ننوځي نو باتروم کې شیاطین ډېر زیات دي. دا جنات وغیره نه د دوی اصل کې کورونه دغه ځای نه باترومونو کې. نو چې کله د باتروم دعا ویل چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث د شیطان د جن پیری پلارم تعالی خواله نشي در او موږ دا دعاګانې نه ویو چې راوځي بیا هلته پروتي یاره وی پیریان ولا گزار په شا باندې ور دغم تعوذ دی اصل کې. نو کم خلق چې د تعوذ پابندي کوي نو الله په د باندې شیطان ګورې نشي مسلط کېدی. انه یقینا لیس له نشته دی شیطان لره سلطان وس د گمراه کولو علی الذین آمنوا فاغه کسانو چې ایمان راوړي وعلى ربهم يتوکلون پر خپل باندې دوی توکل کوي. الله وی چې ایمان راوړو او بیا په خپل رب تخپل ځان اوس پاري او دغه شرعي اذکار دی کول نو لیس له سلطان نو شیطان تا نشي گمراه کول. سلطان معنا گمراه کول دلته مراد دی. شیطان پستا زور او غلبه پتا به نه چلیږي. په کوم شیطان زور او غلبه چلیږي او په آسانی سے گمراه کوي دی آیت کې الله ذکر کوي انما سلطانه یقینا وسد گمراه کول د شیطان علی الذین فاغ کسانو دی یتولونه چې دوستانه کوي د شیطان سره. الله وسوک چې د شیطان ملګرتیا کوي. ملګرتیا د شیطان څنګه چې تعوذ بالله نه خو شیطان دی ملګری شو کنه خو د خوشاله کو او د خواله راضی او د شیطان د خوشحالی کارونه تکي. په کم کار چې د رحمان خوشحالیږي هغه نه کې او چې شیطان د نه خوشحالیږي هغه کې نو بس یتولو نو دا د شیطان سره دوستانه ده. نو چې د شیطان سره دوستانه ده بیا به در باندې هغه همیشه غالبي او گمراه کوي بدی. والذین او هغه کسان هم به مشرکون چې دوی په سبب د دغه شیطان سره مشرکان کیږي. الله و دا شیطان خلقو ته د شرک طریقې خسته کوي کنه یاره بچی دی نه کیږي پلانکی بابا لاله ش پلانکی خزم تلی و بچی نو طالب هم درک پیر بابا لاله ش غزوی غواړي زانګو کې کانه واچو کلور غواړي لوټه پکې واچو پلانکی بابا باندې شنه جنډه د خامخا بده کې څه کمال ذکر په دا جنډه لګیدل. دا د شیطان مختلفې طریقې دي خلقو په خپل وسوسو کې خلق راګیري. ابل ورځو 400 ته تلم یو جنازې لتلم بدی عمر زو باندې سی وروته من چې مخ کې تلم دغلته یو کس راسو هغه راته ویلي واپسې کې راتلو جنازې له نو دیره و ډېرې زنانه پکې روانې ما ته وی چې دلته بیبي سیده ده بیبي سیده چېرته ښځه د مړه شوي به اوس په لوی مزار هلته ادیره کې جوړ شوی بیبي سیده ده او دا ښځې هغې لځي مالی بیبي سیده کور دی ویلې نه قبر دی مال دا ښځې بیبي سیده ته څه وایي وی دوی هلته ورځي او څوک ورته وایي چې د خاون را سره نه لګي او بیبي سیده څه چلو که چې خاون نه خوشحاله شي څوک ورځي چې بیبي سیده زما بچي نشته او څوک ورځي چې بیبي سیده زما دا حاجت دی او زما دا حاجت دی او منجوران پکې ناست دي صاحب او بس 100 روپۍ ټیکټ دی ورباندې د بیبي سیده نه د ژوندو ښې فایدې واغست. دا ټولې د شیطان وسوسې دا شیطان په دې زنانه باندې ډېر زر غالبه کېږي ځکه زنانه خو صحیم د عقل په لحاظ څه کمزوري په دا قسم چلونه او جالونه ورته جوړوي ډېره زرې پکې راګیري. هلکه د الله نه نه غواړي بیبي سیده پسې روان بیبي سیده به تاله څه درکړي هغه ځان نه غریبه مړه د وختي به خاورې شوي هغه تاله څه درکړي. دا ټول شرکیات دی الله دا شیطان په خلکو باندې کوي. من عمل صالحا چا چې عمل وکړ نیک من ذکرن که نارینه یا انثی یا زنانا وهو مؤمن او د مؤمنی فلنحینه حیاتا طیبه خامخا وربکو دتا ژوند مزیدار ولنجزینهم او خامخا بدل ورکو دوی ته اجرهم اجر دوی باحسن ما کانوا یعملون په ښایسته د هغه عملونو چې دوی کول. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله
پس کله چې لولې ته قرآن نو پناه غواړه په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه انه یقینا لیس له سلطان نشته د دغه شیطان لره وس د ګمراه کولو علی الذین آمنوا فاغ کسانو باندې چې ایمان راوړي وعلى ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې دوی توکل کوي انما سلطانه یقینا وس د ګمراه کولو د شیطان علی الذین فاغ کسانو دی یتولونه چې دوستانه کوي د شیطان سره والذین اغ کسان هم چې دوی به مشرکون په سبب د دغه شیطان سره مشرکان کیږي